او دا پاکستان دا خلقو نا شریعت نفاذ دا بالکل دس یو مثال لکه عنقا نم منگا وردلی چی دنیا کشتره ولا چالی دلی نده چی دا بلا کل پیدا کی یو سا شکلی ده دا پاکستان دا خلقو نفاذ شریعت دا پاکستان دا مفتیانو دا جہاد فتوی دا بس صرف او صرف تلیل افغانستان پوری دی امدک افغانستان در بانی تباہ کئی او امداد در بانی ٹوٹا ٹوٹا کئی چلگی پاکستان تراواڑے بیا دا دی خلقو نما جہاد غوارا بیا ای کئی خو چلگ دی خپل سرحد نووڑی کشمیر تا چه بل ملک تباشی دی پاک خراب نش دی دا طول نمخ کے دا اعلانونو چغی وحی سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان دا غٹا خبر دا دا ہرشی نمخ کے پاکستان دے دا ایمان نا پاکستان مخ کے دے دا اسلام نا مخ کے دے دا پختو دا غیرت نا مخ کے دے دا قوم نا مخ کے دے دا ہر شی نا دا دا شعار دے چے پاکستان مخ کے دے اول با پاکستان بچ کو او بیا که شریعت پا که چرتا بچوے و بچ که قرآن بچوے و بچو کنو بچوے اغد وین خبر دا خو پاکستان باول بچ کو دا دا پاکستان دا بچی بچی شعار دے دا دا پاکستان دا ملام شعار دے دا دا پاکستان دا مفتیم شعار دے دی با جہاد کی پا افغانستان خو پا پاکستان نا دی با نفاذ شریعت راولی خو پا افغانستان پا پاکستان نا دا مفتین خدای اصلاح کی دی من کے ضرور ہوچ من خوشحالو دعاگان نفاذ شریعت برازی نو دوی نستا نفاذ شریعتو کا بربن فلمونه چې په کومو سینماګانو باندې جاری دي تعجبی خبروي دا بورډ بهر نه لري کې دا و بار نه لګوي غټه توره دی وکړه فقط لکه دا بورډ غټه ګناوه دا دل نه پکې چې کومه مرداری کیږي خو خیر دی مولا ګوله دا بورډ پټول خار باندې خور کا په بورډ کې سړي عدل نه چې کومه مرداری جاری ده هغه بند کې کدوم راناري بیان و بیان ورکی ارجیو فیصلہ قانون دا منظور شا چار افسری زے کے بیو جماعت منظوری گی او بس نور بچی کم دے بغیر دا جمع نسوک منظورہ نکئی او دا بنی وستش پخلا شوشا چچرت دامیان بیا بل زلوٹ را نکی نو بیا وسکو دیتا یو سنمونہ خلق لگ پکا او دا اس سے دا نفاذ